خلکو خپل هیواد ته دومره کار کړی، لاندې کښتۍ، پاس سړک، د پاسه اورګاډی. یو موږ یو چې هر یو په چوکۍ کېناست نو د ولس وینې څکي. د یو غریب سړي زوی به وي، بیا به میلیاردر شي. دلته چې څوک رئیس جمهور شي، ولسمشر شي، چې کله 5 کاله 4 کاله 10 کاله وروسته کوز شي، بیا هماغسې دا ځکه چې غل نه وي. او زمونږ چې دی غله دي. خبرې مو غټې غټې چې ولې په هیواد کې امن نه راځي، او ولې خدای پاک بارانونه نه کوي، او ولې موږ آبادېږو نه. آباد به څنګه شو؟ غل پسې غله روان وي. او چې یو څوک داسې راشي چې هغه د وطن د آبادۍ او خوار و زاري وچه ډوډۍ خوري، نو بیا وروره موږ نیکټۍ والو پسې ژاړو چې هغه نیکټۍ چې غاړه کې اچولې وه، هغه سوډر بوډر چې و هغه ډېر ښه و، هغه لغړ جمهوریت چې و هغه ډېر ښه و. خدای مو در په در کړه. یو خو تاسو ولاکه حقیقت ووایئ، خلک د خدای عبادت کوي، موږ انسانانو عبادت کوو، موږ د یو کس عبادت کوو. دا نو چې څوک څه نه وایي هغه بله خبره ده. دین پرست او خدای پرست نه یو، انسان پرست یو. د هر ډاکو هر غلم مخکې که بس د هماغه صفت کوو. بیا نه د ځان غم رسره شته، نه د کورنۍ، نه د ولس، نه د خاورې. یو څوک چې عقل لري او ورباندې فکر وکړه چې دغه 10 کاله دا 20 کاله دا زما په هیواد کې څه وشو، چا وکړل دا میلیاردره ډالره، دا چېرته لاړل، څو کسان پکې آباد شو، بیا سړی پوهېږي. او موږ چې یو یا خو د خپل جب ګټې او د خپلې کور ګټې ته ګورو، او یا خو یو څوک چې را خوښ شو بس ډوزې هم د هغه خوښې شو، یو څو غیران هم تنې ګټه وه، بیا نو هماغه وایو چې هیواد دپاره ښه و. عزیزانو، حقایق ووایئ، د حق ملګري شئ. دغه درواغو نه او دغه منافقتونو نه او دغه د غاصبانو او د ډاکوانو د ملګرو نه. دا څوک چې د چا چې تاسې صفت کوئ، د دی یو 20 کاله مخکې تاریخ وګورئ که نه، د پلار یې وګورئ، ورپسې وګرځئ، د چا نه پوښتنه وکړئ چې دوی څنګه وو. او که نه بس خلاص. بس الله ده موږ ته پوهه را نصیب کړي، او پوهه هم چې یو څوک فکر وکړه. په هر شي باندې فکر کوئ، داسې د ژوو په څېر یو چا پسې منډې مه وهئ، فکر ورباندې کوئ. خدای پاک دې دپاره چې موږ تاسې فکر وکړو، 1,40,000 کم و زیات انبیا پیغمبران را لېږلي دي، او کتابونه را لېږلي دي، او قرآن او حدیث را لېږلی دی، او بیا علماء کرام دي او کتابونه دي. دې دپاره چې فکر په یو شي کوئ، دا نه چې په پټو سترګو یو چا پسې روان یې. ژوندي اوسئ، ښاد و آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.